د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د ښکلو هنرونو او صنایعو انسټیټیوټ د جوړېدو د سلمې کلیزې په مناسبت مراسم ترسره شول. دغه مراسم د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مالی او اداري چارو مرستیال مفتي فضل الرحمن فاضل، د هیواد د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د کارکوونکو په حضور کې ترسره شول. د دغو مراسمو په پیل کې د ښکلو هنرونو او صنایعو انسټیټیوټ آمر برهان الدین میرزایی خبرې وکړې او ویل فعلا دارای 5 دیپارتمنت انستیتوت می باشد. دیپارتمنت گرافیک دیجیتالیست، دیپارتمنت نقاشی، دیپارتمنت صنعت چوب، دیپارتمنت تربیت بدنی و ورزش و دیپارتمنت سرامیک تزئینی. د ښکلو هنرونو او صنایعو د انسټیټیوټ د جوړېدو د سلمې کلیزې د لمانځغونډې په مراسمو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د مرستیال مفتي فضل الرحمن فاضل د دغه ښوونیز مرکز د مسؤلینو د کړنو او هڅو ستاینه وکړه. ډېر خوشحاله یو چې نن په دې غونډه کې سل کلنه د دې انسټیټیوټ پرکیږي او دوی چې کوم خدمات وړاندې کړي دي یا یې پیلن وړاندې کوي موږ یې ستایو، د ستایلو وړ دی. د دغه برنامې په دوام کې د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر ورزش او هنر د یوې ټولنې لپاره مهم وبلل او نوموړي د ښکلو هنرونو او صنایعو انسټیټیوټ د بدني روزنې له څانګې څخه د ملاتړ ډاډ ورکړ. هنر و هنرمند ممثل و تمثیل کننده اراده یک ملت است. ما وعده می‌دهیم از نام فدراسیون فوتبال افغانستان مدرسین ارسال میکنیم که اونا بیاین اینجا از لحاظ تئوری تدریس شوند، همچنان از لحاظ عملی که اینجا میدان در اختیار دارن ما مربیای ورزیده را برشان ارسال میکنیم. د دغه پروګرام په پای کې ګډونوالو خپلې لاسته راوړنې او هنر نندارې ته وړاندې کړ.